دغه لوبغاړي چې افغان مهاجر دي د لوبې ترڅنګ د نندارچیانو له تشویق څخه خوند اخلي. دا 5م کال دی چې د پیښور په تاریخي اسلامیه کالج کې د آلمان د GIZ مؤسسې او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا د کرکټ لیګ سیالۍ ترسره کیږي. د دې کار هدف دا دی چې افغان مهاجر ځوانان په ټولنه کې مثبت رول لوبولو او د پرمختګ فرصت ترلاسه کړی شي. په پیښور کې افغان کمشنر محمد شکیل صافی په دې برخه کې د آلمان د حکومت د نه ستړي کیدونکو هڅو ستاینه کوي. د آلمان حکومت په دې برخه کې ژمن دی او هر وخت چې موږ ورته ویلي دي زموږ ملاتړ یې کړی دی او په نننۍ مسابقه کې هم زموږ ډیر ملاتړ کړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان دولتي چارواکي هم افغان لوبغاړو سره د خپل همکارۍ پر جاري ساتلو ټینګار کوي. هر څوک چې وړتیا لري باید فرصت ترلاسه کړی شي. زموږ د حکومت لخوا چې هر ډول ملاتړ وي هغه به جاري ساتو. د فاینل یا وروستۍ لوبې ګټونکي لوبغاړي وایي چې دا ډول فعالیتونه له غیر اخلاقي او جرمي فعالیتونو څخه د ځوان افغان مهاجرو په لرې ساتلو کې مرسته کولی شي. د هغه په خبره که د لوبو په ډګر کې د دوی ملاتړ وشي نو دوی راتلونکي ته هیلهمند کیږي. کې سره که داسې ټورنمنټونه په کال کې یو کېږي که یو 2-3 نور شي نو انشاءالله ډېر ځوانان به نشو تماشو نه هر شي نه منې شي او سپورټس طرف ته به راشي. کرکټ کې مو محمد نبي ساحل خوښېږي او ډېر ښه ټورنمنټ وشو ډېر ښه لیګ و. کرکټ کوو چې فیسیلیټي برابره سي او لږ سیستم صحیح شي بیا انشاءالله کرکټ کوو. غونډ کلاړیان ښه کلاړیان دي د بنو. په افغان مهاجر لیګ کې د خیبر پښتونخوا له 12 ولسوالیو څخه 14 لوبډلو برخه اخیستې وه. بالاخره د بنو مهاجر کمپ لوبډله وتوانېدله چې د دې لیګ د فاینل یا پای لوبې په ګټلو سره د ټورنمنټ اتلولي ترلاسه کړي.